دا روژه خو به ستا ورسکور شوه. نه خلک یې په پروټو باندې ماتې او زه یې په اوښکو ماتوم. ډېر په ظلم زیاتې مړ کړی دی، نو داسې ظلم زیاتې مې ورسره زه یم چې نه وی کړی. خیر دی هسې مې په یو ډز کړی، خو دا ظلم مې ورسره نه وی کړی. بې سار چې دی نو په ګنو کې اړولی پروت و او دا یو لاس پې د پاسه او دا یو پنسۍ هم اوچته وه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ساده باده د دې جمشید بچې د روژې نه یو دوه ورځې مخکې چوجه خوا کې ورسره دا غنیم دي او لږ وړاندې دغه ځای کې ورته چا تیزندي واچو مړ یې کړ. جمشید پسې مړ کړ؟ یاره بس مازدیګر کې وتی دی او سهار چې موږ وکتو پټو کې دغه مړ پروت و. د خلک راله ګني واله او ما ته اطلاع میلو شوه وایي چې یاره د ستا بچی هلته په ګنو کې پروت دی، ګنو غاړې ته. نو بیا مونږ وایي پته نه لګي چې د چا دی. لاړو مونږ چې وکتو هغه زمونږ هغه دغه و، زمونږ ماشوم و. نو مونږ خو چا سره بد هم نه دي کړي، نور څه د غم نشته. بس وچ په وچه مازدیګر چې کوم دی دا ماشوم وتی او سهار ته ګنو کې په کوم حال و جمشیده؟ بس تیزندي ورته اچولې شوې وه او تیزندي ورته اچولې شوې وه او نور هم دی ورسره دغه کړی که نه، راښکلو باندې وړی دی او ډېر دغه کړي دی که نه، شدت پې کړی، ډېر شدت پې کړی دی. دا زوی خو به تا په تخته کتلي وال ټکول ورسره شوي دي؟ ما نه دی کتلی. ولې خورې؟ بس ما نه دی کتلی په تخته باندې، خو لکه دا سترګې لګېدلې وه او د تندي باندې هم ښه دغه و چاپ و او په دې مخ باندې هم ښه سوکانو باندې هم ښه والی دی، ښه ظلم زیاتې یې ورسره کړی. په والو ټکول یې ته ښه ایستې ده؟ او په څادر یې ورته تیزندي اچولې ده او دغه دی دا څه ورته وایي مو مازدیګر کې وتی دی او مونږ وی چېرته به خپلو کتلې. مونږ کوشش وکړو خپلو کې نه و. بې سار چې دی نو په ګنو کې اړولی پروت و او دا یو لاس پې د پاسه او دا یو پنسۍ هم اوچته وه او بیا یې ویوړ. پورې لا هېڅ معلومات نه دی راغلی. پولیس څه وایي؟ پولیس وایي چې تاسو کس وګورئ، نو کس خو موږ ته معلوم نه دی او د هغه دی د هغې نه پس اوس د هغې هېڅ معلومات نه راځي. دا نور حیات ستا قلار زوی و؟ او دا ډېر قلار، خپل کار مار به یې کوو، د خپل مال سره او د خپل کور سره بېغم و، نور داسې دغه نه. ناوخته ګرځېدل ملګري خوا دې خوا؟ نه بتلو. سم د ماښام د بانک نه پس بیا د خپل ورک لږ کوسه به ملاتو او نه بتلو چېرته. نو دا روژه خو به ستا ورسکور شوه؟ نه خلک یې په پروټو باندې ماتې او زه یې په اوښکو ماتوم. نور حیات څه شو؟ هغه نشته. چېرته لاړه؟ هغه قبر ته. حاجي صاحب دا خو ډېر ساده سړی دی او پولیس پکې اوسه پورې هم څه نه دي کړی؟ نه دي کړی، بس کسان بوځي او څه په معلومات یې نه وي پوه شوي که نه. موږ هم زور ازو دې تاڼې ته زور ازو، خو لکه پوره د کس پته نه لګي که نه. نو بس سړي خو څه دښمني وشمني نشته، نه هېڅ هم نشته. دلته ایس مایس خو نه دي راګډ شوي نشایان وغیره؟ نشایان خو لرې خو یي، خو دلته دي په کورنۍ کې نشته. نو دا چېرته دا چا څوک کولی شي دا؟ څوک بس یو الله ته به پته وي، موږ ته دا پته نه لګي اوس. ها جمشیده نو تاڼې ته ځې راځئ؟ تاڼې ته خو نن هم تللی وم او نن تللی معلومات مې وکړو، یاره ته هېڅ په پته نه یو پوه شوي. ما یې کاغذونه څه پته لګي، یاره کاغذونه هم څه حل لا نه دی وتی که نه. روژه ماتې کې چې ناست یا پکې ني؟ پکې نه یو، روژې باندې سره پوه شوي نه یو چې دا روژه چې کوم دی
څنګه راله او څنګه تېرېږي مونږ ته شپه او ورځ په یقسې یو ماتم کې تېرېږي ځکه چې دا یو غټ زلمی سړی و که نه چې ماشوم یې دومره دړمن نه ده او غټ سړی و لکه دا کله هېرېږي او هېرېدو وال نه دی نو داسې هغه پکې نه وي پکې نه وي هغه به دې روژې ته ډېر زیات خوشحالېدو وی مورې وي زه به روژه ماتې کوم دا روژې به تاسو سره نیسم پښمني ته به پاسم چې پښمني ته څه نشم پاسېدی ما ته هغه رایادېږي روژه ماتې زه نشم کولی ما ته هغه رایادېږي وایم هغه پکې نشته دی ډېر په ظلم زیاتې مړ کړی دی نو داسې ظلم زیاتې مې ورسره زه یم چې نه وی کړی خیر دی هسې مې په یو ډز کړی خو دا ظلم مې ورسره نه وی کړی هغه څومره یېرېدلي هغه ماشوم په هغې به چې دی به څنګه تلي زه ډېر دغه به کړي دا خو د مرګ ډېر سخت کار دا سا وتل که نه مینتونه به کړي زاریګانې به کړي خو بس داسې ظالم ظلم ورسره شوی دی چې بس هېڅ هم نه دي کتلي او دا چا سره څه توره سپینې سم نشته هېڅ هم نشته څونه بال بچ تېرې جمشیده زما خو دا لسم بچی و لس بچي دي لس بچی مې دي نو بیګم دی یو ده بیګم مې یوه ده وي لس کې شي او که شل شي صاحبه خو دغه یو ځای نه روکېږي نو افسوس خبره ده دا ماشوم دی د دې ځای نه چې چا به وتلی دی وژلی دی پولیس به خپل کوشش کوي خو چې پته ولګي ښه به وي یقینا چې به هم د چم ګاونډ ته نږدې سړی به وي څوک بېلارې به وي د چاړه ته به یې نه کتلی د چا تکلیف ته خوارو ته به یې نه کتلی او دغه بې دا بچي دي پته خو دا خلک سالي ستا دا نور ماشومان واړه ځای خو هم چیلې او میخې سره یې نو او سکول ته هم ځي راځي مدرسې ته هم ځي راځي او دا ماتې ګوډې هم کوي نور حیات په چې تر شپې ناوخته وته نه دی وتی چې دلته راغلی نه دی وتی دا څنګه دی وته او داسې نو بس دا مازدیګر کې وتی دی او بس بیا رانغی نو څوک د خبر شوي دي چې یار دا ماشوم چا لیدلی یا نه یې کتلی څوک څه وایي نه د کلي خلک خو وای خو موږ ته اوس نه ښایي که نه ښه داسې نښې راکوي خو ښه یې راته نه که نه زموږ ستاسو دا کلی هم دی یو څو کورونه دي نو زمونږ خو کلی هاخوا ده دوی دلته دي دا ستاسو کېږي دا خپل دي بس نو دې کې بس الله دې رحم وکړي څه به کوې نو بس کوشش روان دی پکې هغه ګوتو هغه پینګري مار څه اخیستي دي دغه وړي دي هر څه امید دې شته چې ګیر به شي خلک نو بس کوشش غواړي خو دوی دې طرف ته څه شته نه که نه منډه رامنډه د دوی داسې کمزوري غریبانان دي نو بس ځکه خو دا زمونږ دغه نه راځي کاغذونه که نه موږ ډېر زیات کمزوري خو الله شته که نه الله مې شته دی چې بس خدای مې په لاس راکړي دا واړه داسې په اسانه راغټېږي چې دا خلک یې وجي ما ته خلک وایي یېر که زه یم زما نه هېرېږي خلک وایي ستا نور ځان ته رامخې ته که زه یم رامخې ته کړم خو هغه پکې نشته دی زه الله دې ستا مددګار شي د شیخ ملتون تاڼې کیس دی هغې ته هم دا خاص دی چې یو مور ده سړی ډېر کمزوری دی بېوسه سړی دی او د بېوسه سړي مدد کول زه هم چې دا عین لوی خدمت دی چې کمزوره ونی وسایل ورسره وي مالداري برابري دا خدمت خو بیا هم وشي خو صاحب داسې خلک چې د هغې د په دې ځمکه سوای د الله نور څوک ني نو زه هم چې د هغې خدمت او د هغې د بچي قاتل پیدا کول یقینا چې ډېر لوی خدمت دی د جمشیده ستا پروګرام چلو که دې که څه نمبر ورکول غواړې نو هم ورکو که تاسو پولیس تاسو سره رابطه کول غواړي نو هم ښه ده که تاسو خپل نمبر ورکول غواړئ نو څه خبره نشته او څه مالي مرسته سره وشي دا کور خپل لیکه پردی دی دا پردی دی جی دا نمبر وایه 0343 56 95 657 ستا دا نمبر ورکوم او په دې نمبر کې تاسو کالو کې چې ستا پیسې مې سي راغلي نو کور غلطه کې لاړ نشي ښه دا به ډاکوانی صحیح ده تاسو به څوک امداد کې طالب رالي کې ټیک ده دا خبره ز پر پروګرام کې کوم شکر دې ما سره سړیم منی خو دې نه باوجود دې ته چې ټلیفون راشي دی ورمنډه کې بلزم په پروګرام کې وتا کالو شو ستا پیسې راغلي وخت هم ویل لکه نه بسه هغه لاړه موبایل کې دا غیزي پیسې غیم ته واشته یو تو پلاقیم وو خلک مړه د الله نه یری په دې روزه کې هم د دې ملنګانو نه خلک شو کې کوي بس رب دې داخله په خپل ترو وي صاحبانو پولیس په چا تلا سچي خلکو کې د الله یې رنيشتا خدای دې کې چې ستا د بچنګي دا قاتل پیدا شي خدای پانسیم کې ښه صحیح الله تعالی دې اجر دې امين دا دونه غم تیرې ښه
الله در باندې بس دا د الله د طرفه ده په ما راغلې ده خو صبر مې زړه نه کوي. الله له صبر درک